په نړیوالو 500 ورځو لوبو کې د افغان لوبډلې د هغو لوبغاړو لیست چې په یوه پاڼۍ کې ډېرې شپږیزې وهلې دي. په دغه قطار کې په لومړي ځای کې افغان پیلیز توپوهونکی رحمان الله ګربز ده. هغه د آیرلینډ لوبډلې په وړاندې 127 منډې په 2021 کال کې کړې وې چې 9 شپږیزې پکې شاملې وې. په دوهم مقام کې بیا محمد شهزاد ده. هغه د زیمبابوې لوبډلې په وړاندې په 2015 کال کې د 131 منډو په منځ کې 8 شپږیزې شاملې کړې وې. په درېیم مقام کې بیا هم رحمان الله ګربز ده. هغه د بنگلادیش لوبډلې په وړاندې په 2023 کال کې 145 منډې کړې وې چې 8 شپږیزې وهلې وې. په څلورم مقام کې بیا هم محمد شهزاد ده. هغه د هندوستان لوبډلې په وړاندې په 2013 کال کې 140 منډې جوړې کړې وې چې 9 شپږیزې پکې شاملې وې. او په دغه لیست کې په وروستي 5م مقام کې بیا افغان چپلاسې توپوهونکی نجیب الله زدران ده چې د آیرلینډ لوبډلې په وړاندې په یوه لوبلړۍ کې 83 منډې کړې وې او د 83 منډو په منځ کې شپږیزې هم شاملې کړې وې.